غل سړی ډاکو سړی به همیشه د علماو خلافي، د علماو څخه به نفرت کوي، ځکه علما هغه د دین چوکیداران دي، د قرآن د علم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو چوکیداران دي. همیشه غل او ډاکو دا غواړي چې دا چوکیدار له منځه ولاړ سي، زما لپاره بیا غلا کول بیا اسانه سي. نو همیشه د علماو خلاف وي. د علماو توهین کول، علماو باندې الزام لګول، د بخاري شریف روایت تاسو ته بیانوم چې سعد رضی الله تعالی عنہ دا د کوفی گورنر، د کوفی حاکم، د عمر رضی الله عنه په وخت کې. نو د کوفی یو څو خلک دا سره جمع سول، عمر رضی الله عنه ته شکایت وکړي چې دا سعد دا مرته سهیل منځ نه راکوي، شکایت وکړي. عمر رضی الله عنه سعد د گورنرۍ نه ختم کړي، د پر ځای باندې عمار رضی الله تعالی عنه حاکم مقرر کړي. سعد رضی الله عنه راوغوښتي، عمر رضی الله عنه ورته ویل چې دا خلک ستا خلاف دا خبرې کوي، شکایت کوي. سعد رضی الله عنه ورته ویل چې زما دې په الله قسم وي، زه دوی ته هغه رقم منځ ورکوم چې کوم منځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وو. عمر رضی الله عنه ورته ویل چې زما تاسو څخه هم دا امید وو. عمر رضی الله عنه د خلکو د حالت پوښتلو لپاره یو څو کسان د سعد رضی الله عنه سره ورسره کړل چې تاسو په کوفه کې پوښتنه وکړي چې آیا سعد واقع هم داسې دی او کنه دی. دا خلک سره د سعد د ټولو کوفه په مسجدانو کې وګرځیدل، هر یو د سعد رضی الله عنه تعریف وکړ، خو لیکن یو کس هغه داسې ولو چې اسامه بن قتاده دغه نوم. اسامه وویلې پر سعد رضی الله عنه باندې الزام ولګاوي چې دا خو نه من صحیح راکولای سي، نه جهاد لذي او نه په فیصلو کې عدل او انصاف کوي، یعنی به بنیاد الزامات ور باندې ولګول. سعد رضی الله عنه ورته ویلې چې بس صرف درې خبرې کوم، ویل یا الله کچيري دغه ستا بنده دا دروغ وای، رښتیا نه وای، پروردګار ته غټ عمر ورکي، یعنی ډیر زیات سپینځيري کې. او دویم یا الله ته فقر او فقق یخته کې غریب کې ډیر. او دریم یا الله ته د په فتنو کې مبتلا کې. هغه یو کس مالک دی، هغه بیا ما کتل دا کم کس مبارک چې صادر جنو شرا کړي و وای د الله رب العزت دومره غټ عمر ورکي چې د ورځو د بیرستان په دې سترګو باندې رایلولو، او د دومره زیات غریب او فقیر او چې زي بګر زیاده. او الله رب العزت په فتنو کې مبتلا کې چې په انجنونو سبي قتل، په انجنونو سبي روانولو. غرض دا چې اخر د اسامه خپل ویلې چې ماته د سعد رضی الله عنه شرا یعنی بدعا لګیدل ده، زه نور هیڅ کله په خپل حالت باندې واپس نسم راتللی. نو د بخاري شریف د دې روایت په نظر کې زه تاسو ټول ته دا وایم چې د علماو هیڅ کله توهین مکوئ، د علماو قدر او عزت کوئ. ها کچېرې څه د یو عالم سره اختلافات وي، د یو عالم سره ستا پر یو شي باندې اختلاف وي، دا اختلاف ورسره وکړه، اختلاف سره حق دی، ولیکن په شو الفاظ سره په ادب سره داسې نه چې ته د عالم توهین وکې، د عالم توهین سره د ټولو علماو توهین وسی، د عالم د بعزت سره د ټولو علماو بعزت وسی. نن سبا د کفارو د قیدیانانو تر ټولو غټ مقصد هم دا دی چې د علماو د عوام په مابینځ کې نفرت راسي، اختلافات راسي، چې عوام هغه علما تکشینني، عوام د علماو خبر نه واوري، عوام او علما سره لري سي. بیا د کفار لپاره، د قیدیانانو لپاره بیا د عوامو توجه ځان ته حاصلول، د عوامو عقیده ور خرابول بیا دوی لپاره بیا ډیر زیات اسانه وي. نو ځکه دوی اول مقصد هم دا دی چې د علماو خلاف دوی راپورته سي، علماو او د عوام په منځ کې اختلافات سره راوړي. ګوره ما او ته د علماو قدر کو د څه لپاره؟ د قرآن په خاطر باندې کو، د حدیث په خاطر باندې کو، د الله د رضا په خاطر باندې کو. دا سینه چې علما په خپل ځان ته یو قدر لري، بلکې موږ د دین په وجه باندې دوی قدر او عزت کوو. دا حاملین قرآن دي، دا وارثان د انبیاو دي، د دې قدر او عزت پر موږ ټول باندې واجب دی. او بیا کچېرې یو انسان بیا هم د علماو څخه نفرت کوي، به بنیاد الزامات پر علماو باندې لګوي، دغه کسان الله رب العزت د مرګ نه مخکې ذلیل کوي. دا خبر یاد در سره وساتئ.